داسې وظیفه در کوم ځان سره یاد وساتئ یو داسې وظیفه در کوم هغه بیمار چې د هغه نه د ډاکټرانو نه لا علاجي ډاکټران ورته د جوړېدو والا نه دی کینسر دی بله بیماري ده ډاکټرانو واپس کړي با حواله درته ویم سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه په بیاض مدنی کې لیکلي دي موږ ته به حضرت شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه الله دې قبر نورونه ډکي هغوی به وی که عملیاتو کې سزان لاله شمس المعارف والے شمس المعارف د عملیاتو کتاب دی د هغې په آخري حصه کې بیاض مدنی لګېدلی دی په دغې بیاض مدنی کې سید حسین احمد مدنی رحمه الله فرمایي چې کم بیمار ټایفاید دی او داسې بیماری ده چې هغه نه ختمیږي د هغې دپاره یو سوره د ناکامو کا د مازدیګر د مانځه نه وروستو د نور پرېوتو نه مخکې 28مه سپارې ړومبنۍ صورت دی صورت مجادله ورته وایي صورت مجادله 22 آیتونه دي دا 22 آیتونه درې ځل د مازدیګر او د ماښام په منځ کې مریض به کټ کې سملي یو کس به ولکینې نارینۍ زنانۍ خو یاد ساتئ چې د چا تلفظ صحیح وي د چا قرآن ویل صحیح وي هغه کینې او هغه به ورته یو ځل صورت ووایي سورې مجادله پوره صورت په ده باندې به چوف کي او بیا به وایي او بیا به وایي درې ځل به وایي او که چېرې اوبه پرې دمولی شي نو د هغه بیمار چې هغه تبه ده خاص کر په ټایفاید کې او یا معدې ته به چې ورته وایي په دې کې دا ډېر ښکلی مجرب عمل دی د صورت مجادله 28مه سپاره زما کور کې الحمدلله چې کله هم بیماري داسې څوک زیات بیمار شي سورې مجادله به شروع کړې نو سورې مجادله دا ځان له چې کوم دی د هر بیمار دا نه چې یوازې هر بیماری چې وي د کینسر پورې قسم دی یو کس چې کوم دی هغه وی کینسر دی ډاکټرانو ورته زما په خیال 14-15 دن ورکړی وي ما ورته سورې مجادله ولا شروع کې الحمدلله هغه نن هم جمدی دی او ټیک ټاک دی کم بیمار چې ډاکټرانو واپس کړی وي د هغې دپاره څلوېښت خورې دي څلوېښت خورې دي مسلسل بغیر قضایې نه سورې مجادله ولې ووایې الله جل شانه به له شفا ورکوي الله دې ټولو بیمارانو له شفا ورکړي واخر دعوان الحمدلله